الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. محترمو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې که څوک خپل غاښ ته پوښ ورکړي او یا دا چې غاښ یې سوری سوی وي یا تور سوی وي، هغه ډک کړي چې ډاکټران یې له یو قسم موادو ډکوي، چونکې د اوداسه په حالت کې د خولې پریولل سنت دي او د غسل په حالت کې فرض دي، او چې کله وغاښ ته دا مواد ورولویږي او یا ډک سي یا پوښ ورکول سي، نو بیا خو دې غاښ ته اوبه ونه رسېدلې، دغه مواد موانع جوړ سوه، اوبه یې منع کړې، اوبه غاښ ته نه رسېږي. نو اوس د اوداسه او د غسل حکم څه دی؟ محترمه، ستاسې په جواب کې به ووایم چې دې مسئله پسې موږ زیات کتابونه وکتل چې د سلفو علماو په کتابونو کې د دې کوم ذکر نشته، خو چونکې د نورو امثالو او قرائنو څخه دا را معلومیږي چې د غاښ ډکول او یا پوښ ورکول هغه جواز لري، چونکې دغه حالت د حرج بلل کیږي، د ضرورت بلل کیږي، نو په دې وجه باندې د غسل فرضیت هم ورسره ادا کیږي، که څه هم هغه غاښ ته اوبه ونه رسیږي، ځکه دا یو ضرورت پیښ سه او دا یو حرج دی، او دا شان د اوداسه په حالت کې سنتیت ادا کیږي. مجموعة الفتاوى جل اول صفحه 14، محمود الفتاوى جل اول صفحه 42، په حواله د رد المحتار نهم جلد صفحه 598، او الفتاوى الهندیه جلد 5 صفحه 314، دا شان په حواله د اعلاء السنن او په حواله د السعایه جلد اول صفحه 285. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.